السلام علیکم. سلسله وړاندې کوو فلمي ستوري. نن به درته په دې لړۍ کې د پښتو اردو پنجابي فلمونو نامور فایټر او ویلن شیرخان چې د پیر په ورځ په 21 دسمبر په لاهور کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. اول به د سره د شیرخان پیژنګلو وکړم. شیرخان چې خپل نوم یې لیاقت خان و، په کال 1915 کې زیږېدلی و. بنیادي تعلق یې د کوټ ځنګل خېلو سره و. د پلار نوم یې خوشدل خان و چې د روزګار په سلسله کې د کوټ نه پنډای ته تللی و. خوشدل خان په پنډای کې روزګار کولو. د خوشدل دو زامنو چې یو څو کاله وړاندې وفات شوی دی او شیرخان. د شیرخان پلار غوښتل چې شیرخان سبق ووایي په غریبۍ کې، ولې هغه چې زلموټی شو نو فلمونه به یې لکه د نورو زلمو کتل. دغه شوق په کال 1982 کې هغه لاهور ته ورسولو. هغه وختونو کې شیرخان ایله د زلمیتوب په دورشل باندې قدم ایښودی و. هغه ډېره موده په لاهور کې د تنګسیا ورځې شپې تېرې کړي. ماته به یې ویل چې هغه وختونو کې سټوډیو ته ورننوتل ډېر ګران کار و، ولې بنده چې د کوم څیز خواهشمند وي الله پاک ورله په هغې کې کامیابي ورکوي. شیرخان سټوډیو ته ننوتو، شوټینګونه به یې کتل او لوږې تندې به یې تېرولې، ولې اخر پې قسمت مهربانه شو او په پنجابي فلمونو کې ورته واړه کردارونه ترلاسه شو. شیرخان تقریبا 800 د پنجابي او اردو فلمونو کې د فایټر او ویلن کردارونه وکړل. هغه د فایټینګ زده کړه د مشهور فایټر چاینا نوم یو فایټر نه کړې وه. په فایټینګ کې داسې نامه وګټله چې یو فلم به هم د شیرخان نه بغیر نه جوړېدو. کله چې د پښتو فلمونو درس خور شو نو شیرخان پښتو فلمونو ته راغی. محترم آصف خان په فلم مقدر کې موقع ورکړه. د دغه فلم د کامیابۍ نه پس شیرخان د پښتو فلمونو ضرورت جوړ شو. دا په دې اساس چې شیرخان نه یوازې ښه فایټر او ښه ویلن و، ولې خدای پاک ورله ډېر ښه خوی خصلت هم ورکړی و. په فلم کې بدماش و، ولې په عام ژوند کې یو عاجز او ملنګ خویه انسان و. شیرخان تقریبا 200 پښتو فلمونو کې د فایټ نه سربیره نور ډېر کردارونه هم وکړل. ولې څنګه چې په نعمت سرحدي د ویلن او بدر منیر او آصف خان د هیرو ټاپه لګېدلې وه، دغه شان شیرخان په فلمونو کې د فایټر او ویلن کردارونه وکړل. شیرخان به اکثر د نعمت سرحدي سره په ډله کې و. کله به د هغه د زوی او کله د رور کردار کولو. ځینې فلمونو کې داسې د خوند کردارونه کړي دي چې هغې د شیرخان هنر او فن ته ځلا او ښکلا ور وبخښله، لکه شهنشاه، زوی د شهنشاه، لور د بلا او داسې نورو ډېرو فلمونو کې شیرخان په زړه پورې کردارونه ترسره کړي دي. د هغه د وینا تر مخه په ټولو فلمونو کې د خوښې فلم ملنګې ډاک و چې ورکې 15 ویلنانو، ولې د شیرخان کردار کتونکو ډېر زیات خوښ کړی. شیرخان په سوونو فلمونو کې کار وکړو، ولې فلم د هغه نه خپله پښتو وانغېسته. هغه میلمه پالو او د مروت نه ډک انسان و چې څوک به د پېښور یا بل ښار نه لاهور ته لاړ او شیرخان سره به ملو شو نو هغه به یې ډېر په روڼ تندي باندې هرکلی او خدمت کولو او د سټوډیوګانو د سیل نه علاوه به د نامورو اداکارانو سره هم ملاولو. دغه مینې، دغه خلوص د شیرخان نوم وځلولو. ما چې کله د پښتو فلمونو تاریخ لیکلو او په باري سټوډیو کې مې ورسره لیده کاته وشو نو ما له دومره مینه راکړه، ما سره دومره مرسته وکړه چې بیا زما او د شیرخان یو تعلق او ورورولي جوړه شوه. 2 په 3 به یې راته میسج کولو، ټلیفون مې وکړو، ویل به لالا لاهور ته به کله راځي. د کتاب د لیکلو نه پس زما او د شیرخان داسې تعلق جوړ شو چې اظهار یې نشم کولی. ما به شیرخان ته ټلیفون وکړو چې
لاهور ته درځم، هغه به ډېر زیات په ناکلارۍ زما لارې څارلې او بیا به راسره په ټول لاهور کې داسې په مینه او خلوص باندې ځغلېدو چې کله کله به ورته زه حیران شوم، ځکه چې هغه د نورو په شان لالچي انسان نو، بس اخلاصمند و. نو اخلاص پې خوښولو مونږ دواړو یو بل سره ډېر په نره ورورولي پالله. یو ځل ډېر زیات خفه و، په سوچونو فکرونو کې ډوب ناست و. ما ویل وروره ولې داسې سرګومه ناست یې؟ هغه غره ونیولو، ولې د زړه خبره د شونډو سر لا نه راتله. زه د هغه د زړه په خبره او د زړه په درد باندې ورسېدم. هغه بالبچېدار و. د فلمونو دور ختم شوی، ولې ځینې بنده دومره خودداره وي چې نارې لوږې تیری ولې چاته فریاد نه کوي. ما به څو ملګرو ته په رموز رموز کې وویل چې د شیرخان لاس څنګ دی، خلکو به ورسره ښه په نره مرسته وکړه چې ورکې طاهر خان په اول سر کې دی چې اوس بهر دی. طاهر خان چې د سپینې وړی دی په لاهور کې پاتې کېدو، هغه د هغه ځایه د شیرخان سره مالي مرسته کوله. ما ته به شیرخان ټلیفون وکړو، ویل به یې لالا دا ورته جوړتا ویلي دي. یو ځل د لوی اختر مخه وه، شیرخان سره ځینې ملګرو مالي مرسته وکړه. نو ما ته یې ویل لالا ډېره موده پس مې قرباني هم وکړه او بچو له مې د اختر دپاره جامه پیزار هم واخیستو. سلطان رای شیرخان ته زوی ویلي و چې کله به همداسې په شیرخان باندې تنګ وخت راغی نو سلطان رای به په هغه باندې پوهېدو. هغه ورسره ډېر امدادونه کړي دي. ما ته یاد شي چې زه کله شیرخان د سلطان رای صاحب قبر له بوتلم نو په چغو چغو یې وژړل او د هغه صفتونه یې راته کول. دغه مینې شیرخان زموږ تر کلي راورسولو. د فلم ناوې د یو شپې فلمساز عقلدین افریدي زوی جانزیب خان ورته زما په چینل د مرکې نه پس پېښور ته د راتګ بلنه ورکړه. جانزیب خان یې ډېر په مینه باندې مېلمستیا او قدر وکړو. زموږ کلي ته چې کله دواړه راغه نو یو مرکه مې هم ورسره ریکارډ کړه. شیرخان واده په خپله کورنۍ کې د تره او د لور سره کړی و چې دوه زامن او دوه لوڼه الله پاک ورکړي وو. په څلورو واړه یې سبق ویلي. هغه به ویل چې هر څومره سختي وي زه به یې برداشت کړم خو چې زما بچي تعلیم حاصل کړي. ما شیرخان ته وی چې وروره که فلمونه نشته نو په لاهور کې خو سټیج پروګرامونه هم ښه ډېر کېږي. د هغه جواب به دا و چې هلته بې حیایي ده او زه د یو پښتون په حیث دا هېڅکله نشم زغملی. د لوږې به مړ شم ولې دغه سټیج پلو به هم نه ګورم. دغه خوددارۍ هغه د زړه په رنځ اخته کړو. فلمونه نه و، بل څه کار روزګار نه و. شیرخان به سره د بچو لوږې تندې تېرولې ولې چاته یې هم لاس نه دی نیولی. دا ځل مې ورته ویلي شیرخانه چې زه بیا لاهور ته راشم نو تا دپاره به د خپلو مخلصانو ملګرو په مرسته د یو ورکوټي شان کاروبار بند بنا کوم. د هغه په مخ دې خبرې سره مسکا خوره شوه او ما ته راتر غاړه وتو. یو ځل یې راته ټلیفون وکړو، ویل لالا ته په پخوانو څیزونو باندې ډېر زیات مین یې نو یو انټیک یعنې ناویاته څیز مې درله پیدا کړی دی. دغه مایک چې تاسو یې په سکرین باندې وینئ واقعي چې ډېر ناویاته دی. د شیرخان اردونه ده چې ماته به ټول عمر شیرخان یادوي. دا نامور اداکار فایټر او د څوونو فلمونو ویلن او د پښتو نه ډک انسان د پیر په ورځ باندې په 21 دسمبر د زړه په دوره باندې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. سترګې د همیش دپاره پټې کړي ولې زما نه علاوه به د ډېرو خلکو په زړه او ذهنونو کې ژوندی وي. الله پاک دې ورته هغه لوی سفر آسان کړي. ټولو ملګرو ته خواست دی چې شیرخان په خپلو دعاګانو کې یاد ولرئ. اجازه راکئ د الله په امان.